درد به دې ګوري مګر څوک تسلي نه درکوي. زه د دې دور انسانان مخلوقه سم پېژنم. ښکلې خپلېږي نه که خپل هم شي د 2 ورځې وي. کمې منۍ مطلب پرست یارانې پرېږدئ. ناوخته شوې د مخلوقه دا نخرې پرېږدئ. رښتین بیا نه راځي په قبر نارې پرېږدئ. زما اروا تنګېږي لرې شیرش مه جوړوئ. زما اروا تنګېږي قربان زما اروا تنګېږي لرې شیرش مه جوړوئ. راغلو خلکو ته مې کړ د جنازې پرېږدئ. پرېږده ته دغو ته شور ولې کوي نه ویښېږي. قیامت به راشي خو راویښ به دغه کام نه شي. رابطې څنګه پالل کېږي دوی به خپله پوه شي. زما یاران که حال زما د غریبۍ وګوري. ټول لربر پښتنو ته خاص کر مسافر ملګرو ته سلام او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وئ او سید په کلو کې به وئ. ملګرو د جرګو او مرکو وطن پکتیا ولایت ته راغلي یو چیرې چې زمونږ خوږ یار بخت الله رښتین صاحب اوسېږي. رښتین صاحب سره مونږ پهله هم ملاو شوي وو خو د ملګرو او مینوالو یې بار غوښتنې په اساس دا دی مونږ راغلو پکتیا ولایت ته تر څو د ده څخه ښایسته ښایسته شعرونه تاسو لپاره ریکارډ کړو. نو رښتین صاحب د ذریات په دې خپل ادبي پروګرام کې درته د بیا ځل لپاره ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کې ستړي مه شئ. قربان مشم صدقه مشم چې د خوست له سره مو پکتیا ته تکلیف وګاللو او صدقه مشم. مننه خیر اوسې اورونکي به په تمه وي ستاسو د خولې خوږه خوږه شعرونه واوري. نو راځو سم د واره ستاسو شعرونه اورو. قربان د غزل نه مخکې یو 2 بیته دي. زما کارونه ورته ټوکې ښکاري. زما کارونه ورته زما کارونه ورته ټوکې ښکاري. نصیحتونه ورته ټوکې ښکاري. او دا زمانه له هر څه ګپ جوړوي. دا زمانه قربان دا زمانه له هر څه ګپ جوړوي. زما دردونه ورته ټوکې ښکاري. ډېر ښه دی. او غزل ته به راشم چې زما په غاړه کې به ټول خلک رسۍ وګوري. زما په غاړه کې به ټول خلک رسۍ وګوري او سختې نارې به شي چې کله مې زندۍ وګوري. او د زړه تنګون مرضه زه دې تسلیم کړی یم. د زړه تنګون مرضه زه دې تسلیم کړی یم. هغه ته هم ورشه چې زور د خاموشۍ وګوري. او بیا به همدا وایي چې کاش کې دا مې نه وای کړي. بیا به همدا وایي چې کاش کې دا مې نه وای کړي که چېرته یو ځلې تاوان د خودکشۍ وګوري. او دلته چې غم در باندې بار وي نور دې هم ځوروي. دلته چې غم در باندې بار وي نور دې هم ځوروي. دلته به څه څوک ډاډګیرنه تسلی وګوري. او قربان دلته چې غم در باندې بار وي نور دې هم ځوروي. او دلته به څه څوک ډاډګیرنه تسلی وګوري. رابطې څنګه پالل کېږي دوی به خپله پوه شي. زما یاران که حال زما د غریبۍ وګوري. او ډاکټر به هم راته حیران شي چې ژوندی څنګه یې. قربان ډاکټر به هم راته حیران شي چې ژوندی څنګه یې که چېرته ما سره امبار د خوب ګولۍ وګوري. قربان درد به یې ورک شي ورکه یاره بیا به ونه ژاړي. قربان درد به یې ورک شي ورکه یاره بیا به ونه ژاړي. رښتین که یو ځلې لالیا تا ژوندی وګوري. قربان له غزل مخکې 3 بیتونه دي چې ژوند مې ښه نه دی ګنډېر دی که منې. قربان ژوند مې ښه نه دی ګنډېر دی که منې. او غم بیخي له حده ډېر دی که منې. او هغه تا چې تنها کړی و خبرې هغه اوس د مړه په څېر دی که منې. او ستا د نشتون برکت دی داسې یم چې ځان مې هم لالیا هیر دی که منې. اوس به غزل ته راشم چې سا یې وخته کوړی دی لکه زه. سا یې وخته کوړی دی لکه زه. ډېرې هیلې مې زندۍ دي لکه زه. زما سترګې خو بیخي له کاره وتې. زما سترګې خو بیخي له کاره وتې. زورولې بې خوبۍ دي لکه زه. او چا بریاو ته امیل ور اچولی. چا لمانځلې بربادۍ دي لکه زه. او په زندان کې د قیدیانو حال ته ګوره. چا تړلې په رسۍ دي لکه زه. او په زندان کې د قیدیانو حال ته ګوره چا تړلې په رسۍ دي لکه زه. هغه خلک دومره هم بدنامه نه وو. شرمولې خودکشۍ دي لکه زه. دلته څو مرغۍ چا ویشتې دي رښتینه. وخی سا اخلي ژوندی دي لکه زه. غزل چې زړه مې درد کوي ډاکټره یو څه وکړه. قربان زړه مې درد کوي ډاکټره یو څه وکړه. په عذاب یم له پرهره یو څه وکړه. په موږ ظلم ظالمانو شروع کړی.
خو موږ ظلم ظالمانو شروع کړی لویه خدایه زوروره یو څه وکړه سوال بنده ته ګوره مه کوه سړیه که کوې نو په نره یو څه وکړه او خاموشي مې درنه وژنې محترمه خاموشي مې درنه وژنې محترمه له خولې وباسه خبره یو څه وکړه او ناروغۍ مې ډاکټران ناهیلي کړي ناهیلي کړي هله زر کوه دلبره یو څه وکړه او رښتین ستا لپاره درد ګورې لالیه رښتین ستا لپاره درد ګورې لالیه ته هم ګوره زر تر زره یو څه وکړه چې شپه به تمامه شي زګیروي به مې تمام نشي قربان شپه به تمامه شي زګیروي به مې تمام نشي ساه به مې وخیږي خو درد به مې آرام نشي شپه به تمامه شي زګیروي به مې تمام نشي ساه به مې وخیږي خو درد به مې آرام نشي او پرېږده ته دغو ته شور ولې کوي نه ویښېږي پرېږده ته دغو ته شور ولې کوي نه ویښېږي قیامت به راشي خو راویښ به دغه کام نشي قربان پرېږده ته دغو ته شور ولې کوي نه ویښېږي قیامت به راشي خو راویښ به دغه کام نشي او له خدایه غواړمه چې دا مازدیګر وغځېږي له خدایه غواړمه چې دا مازدیګر وغځېږي له خدایه غواړمه چې دومره زر ماښام نشي او لکه دا زه چې څومره شاته کړم غربت رابطو او په رابطو کې به هیڅوک دومره ناکام نشي او څوک پکې غلا څوک پکې خپله ورور-وژنه کوي څوک پکې غلا څوک پکې خپله ورور-وژنه کوي پیړۍ به تېرې شي خو سم به دا نظام نشي قربان څوک پکې غلا څوک پکې خپله ورور-وژنه کوي پیړۍ به تېرې شي خو سم به دا نظام نشي او رښتینه ته په خپله ګرم یې چې مچکه غواړې قربان رښتینه ته په خپله ګرم یې چې مچکه غواړې رښتینه پام کوه چې یار درنه بدنام نشي چې ناوخته شوې ده مخلوقه دا نخرې پرېږدی ناوخته شوې ده مخلوقه دا نخرې پرېږدی رښتین بیا نه راځي په قبر نارې پرېږدی او ښکلې خپلیږي نه که خپل هم شي د دوو ورځو وي قربان ښکلې خپلیږي نه که خپل هم شي د دوو ورځو وي که مې منئ مطلب پرست یارانې پرېږدی زما اروا تنګېږي لرې شیرش مه جوړوئ قربان زما اروا تنګېږي لرې شیرش مه جوړوئ راغلو خلکو ته مې کټ د جنازې پرېږدی قربان زما اروا تنګېږي لرې شیرش مه جوړوئ راغلو خلکو ته مې کټ د جنازې پرېږدی او تللو ته ښه وخت د راتللو چانس بیا مه ورکوئ تللو ته ښه وخت د راتللو چانس بیا مه ورکوئ د دوی لپاره دا بېځایه اندېښنې پرېږدی او رښتین مات شوی پام کوئ چې درنه بیا مات نشي قربان رښتین مات شوی پام کوئ چې درنه بیا مات نشي یارانو تاسې په داسې طریقې پرېږدئ د غزل نه مخکې دوه بیته دي درې چې شاټي به وکړي په تارو کې ګوتې ولې وهې قربان شاټي به وکړي په تارو کې ګوتې ولې وهې لرې زمونږ په پرهرو کې ګوتې ولې وهې او د وصال شپه ده نه زه نه غواړم چې زر ویده شم قربان د وصال شپه ده نه زه نه غواړم چې زر ویده شم لالیه ته مې په ویښتو کې ګوتې ولې وهې او د وصال شپه ده نه زه نه غواړم چې زر ویده شم لالیه ته مې په ویښتو کې ګوتې ولې وهې او تا سره نشته روپۍ پرېږده چې دوی ورکړي تا سره نشته روپۍ پرېږده چې دوی ورکړي رښتینه هسې په جیبو کې ګوتې ولې وهې اوس به غزل ته راشم چې تبې نیولی یم د زړه مړ کېږم تبې نیولی یم د زړه مړ کېږم په ځان پوه شوی یم زه مړ کېږم او دومره دردونه مسلسل ګورمه خو عجیبه دا ده چې نه مړ کېږم او د بېوسۍ له درده نه یې خبر چې راته وژاړي واړه مړ کېږم او زه هره شپه د تنهایۍ قربوم زه هره شپه په ژوندانه مړ کېږم زه هره شپه د تنهایۍ قربوم او زه هره شپه په ژوندانه مړ کېږم ستا د تصویر په لیدو داسې وم چې یو څه رغېږم یو څه مړ کېږم او هو نو په داسې حال کې ژوند نه کېږي هو مشران مو دې ړانده مړ کېږم او ماته یاران ګران دي رښتینه یاران دا بدې ډالۍ وي جلیل ملنګ ته چې ماته یاران ګران دي
رښتینه یاره ځکه د دوی په بېلتانه مړ کېږم. ډېر ښه دی یار. رښتین صاحب بلا خوند یې وکړ، ډېر ښایسته کلمونه مو راسره شریک کړل. نو دې وروستی کې هغه مسافر ملګري چې دې وخت کې موږ د سکرین پر شا باندې ګوري، هغې لپاره خاص کر هغه ملګري چې زمونږ تر پکتیا راتګ پورې زمونږ دغه لارې مصارف سپانسر کړي دي. نوررحمان خاورین صاحب، ذوالفقار ګیلمن صاحب او کشف تنها صاحب، هغې د کور ودان وي چې تر پکتیا یې موږ ته زمینه مساعده کړه چې دلته راشو او ستاسو غوندې خوږه شاعرانو سره نستې وکړو. نو دا وروستی کې هغه مسافر ملګري د دوی په شمول چې زمونږ دغه پروګرامونه ګوري، هغې لپاره که د مسافرۍ کوم اړوند کوم بیتونه غزل وي یا کوم بل داسې غزل ورته ډالۍ کوي تر څو دوی هم خوښ شي درڅخه اوري. په لومړی د اول خو له دوی صدقه شم قربانه شم. دوی ته د دوه بیتونه په لومړیو کې ډالۍ وي چې د ګوتو شمار ښه وي خو دومره هم نه. د ګوتو شمار ښه وي قربان، د ګوتو شمار ښه وي خو دومره هم نه. انتظار ښه وي خو دومره هم نه. او مسافرۍ د ټول ویښته سپین کړي، مسافرۍ د ټول ویښته سپین کړي. لالیا کار ښه وي خو دومره هم نه. غزل دی چې قهر یې پیژنم د خدای هم یې کرم پیژنم. قهر یې پیژنم د خدای هم یې کرم پیژنم. دومره ماشوم نه یم جنت او جهنم پیژنم. قهر یې پیژنم د خدای هم یې کرم پیژنم. دومره ماشوم نه یم جنت او جهنم پیژنم. او ما به ضرور ووژني یاره نیمایي کړم. ما به ضرور ووژني یاره نیمایي کړم. زه مې د زړه دردونه پیژنم او غم پیژنم. او قربان ما به ضرور ووژني یاره نیمایي کړم. زه مې د زړه دردونه پیژنم او غم پیژنم. درد به دې ګوري مګر څوک تسلي نه درکوي. درد به دې ګوري مګر څوک تسلي نه درکوي. زه د دې دور انسانان مخلوقه سم پیژنم. ډېر ښه بیت اوري قربان. درد به دې ګوري مګر څوک تسلي نه درکوي. زه د دې دور انسانان مخلوقه سم پیژنم. تاسې له ما امتحان ما اخلئ خبره واورئ. تاسې له ما امتحان ما اخلئ خبره واورئ. زه په 80 میلیونه خلکو کې صنم پیژنم. او ما ته ښه پته ده هو ما یې تجربې کړي دي. ما ته ښه پته ده هو ما یې تجربې کړي دي. زه په یارانو کې رښتینه ماران هم پیژنم. ډېر خوند قربان. ډېره مننه. ډېر خوښ شو رښتین صاحب چې زموږ بلنه مقبوله کړه، موږ ته مو وخت راکړه. قربان له تاسو هم مننه کوم ودان چې له هغه ځای مو دلته تکلیف وویست او صدقه مو شم. ډېره مننه. لیدونکو دا و په پکتیا ولایت کې د بخت الله رښتین صاحب سره یو کوچنی شانتی ادبي بنډار. تر بل دغسې بنډاره موږ ته اجازه راکړئ. ښه وخت او ښې چارې.